تر هر څه مخکې تاسو ته ډېر ښه راغلاست وایو او اسلامي امارت ډېر خوشحاله ده چې تاسې غوندې د افغانستان په سطحه یو جهادي شخصیت، مشهور شخصیت د اسلامي امارت سره یو ځای سواست او د زړه له تله موږ ډېر خوشحاله یو چې تاسې راغلاست. تاسې غوندې شخصیتونه ته په کار نه ده چې ضایع سي او یا مثلا په مقابل طرف کې ودرېږي. موږ ستاسې په راتګ باندې ډېر زیات خوشحاله یو. شکر سلامت اوسئ. که تر هر څه مخکې لطف وکړئ او راته ووایاست تاسې تازه د اسلامي امارت له مجاهدینو سره یو ځای سواست، څه برخورد اوسو، کوم تکلیف خو به نه یې رسېدلی؟ الحمدلله تا فعلا با برادرایی که از صبح تا حال روبرو شدیم و گروهی بسیار دوستی و برادری با هم دیگر رفتار کردیم و ما خاطری بدی در این رابطه ندارم. بسیار تشکر. که دا راته خپلو افرادو ته چې ستاسې په واک کې دي او همدغسې د هرات ټولو شریفو ښاریانو ته مو پیغام څه ده؟ خب بسیار خوب است که افغانستان در یک شرایط بسیار ناگواری از ناامنیا قرار داشته. امیدواریم که بدی برادرها پول همدیگر بتانیم یک شرایط بسیار آرام و زمینی بسیار خوب کاری مساعد کنیم تا نابسامانی هایی که باعث دردسر مردم است، چی از فقر است، چی از ناامنی ها و یا چی از بیکاری هاست، یک شرایط بیتر مساعد شود تا مردم در آسایش زندگی کنند. بله، هغه کسان یا په ولایتونو کې مسئولین چې د مقابل صف کې ولاړ دي او اوس هم په مقاومت باندې ټینګار کوي، هغو ته ستاسې پیغام څه ده؟ ما اساسا ذهنم ایست که جنگ راه حل به افغانستان نیست. خوب است که ما با تفاهم با همدیگر یک جا شیم و این جنگ ختم کنیم و کشور خود از این حالت نجات بدیم و اگر جنگ سالها دوام کنه نتیجه از او جنگ است، بربادی و ویرانی است. بیترین راه است که ما همپذیری داشته باشیم، با همپذیری بتانیم که یک حکومت اسلامی که در او آرامش و صلح و سازندگی باشه در او وجود بیاوریم. بله، امیر صاحب لکه څنګه تاسو معلومات لرئ اوس نږدې د افغانستان ډیره برخه د اسلامي امارت تر حاکمیت لاندې راغلې ده، اکثر ولایتونه د مجاهدینو په لاس کې دي. نړیوال باید اوس څه وکړي د افغانستان په فضا کې، څه کول پکار دی هغوی ته؟ ما فکر میکنم دنیا صداقت نسبت به افغانستان نداره و اگر صداقت نسبت به افغانستان وجود می داشت در مدت 20 سال حضور خارجی ها در افغانستان وضع بی حالت نمی رساند. ما باید قبلا به یک صلح و صفایی می رسیدیم تا جنگ ختم می شد. ما باید به خارجی ها چی نباشیم، متکی نباشیم، باشه که خود افغان ها بین خود با هم دیگر یک فضای برادری ایجاد کنه تا این جنگ ختم شود. بله، اوس د دې وروسته مو تصمیم څه دی؟ خب امیدواریم که بتانیم بعد از این با هم دیگر یک فضای ایجاد کنیم که اعتماد به عمومی ایجاد بشه تا همه برادران و خواهر و برادر ما در سرزمین یک آرامش زندگی